اول خو صحیح حدیث کې دا مسله راغلې د امام ترمذي رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی من صلى الغداة في جماعة چا چې سحر مونځ د جمع سره وکړو دا پکې شرط چا چې سحر مونځ د جمع سره وکړو ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس او بیا کېناست الله یادو په دقه ځای کې تر دې چې نور راوختو ثم صلى ركعتين بيدو ركعت دساخ منزك كانت له كأجر حجة وعمرة نديت بدا حج وعمرة أجر ملاويكي چی کم سړی سحر منځنه بعد کینی نور راختو پورې د الله ذکر کوي او بیا دوه رکعته لمونځ وکړي نو دله به الله اجر ورکوي د حج او د عمرې دا فضیلت په صحیح حدیث کې راغلی دی خو داسې څه دلیل نشته چې به هغې کې دا راغلي چې لازم به په دغه ناسته کې چې دی اودس د سړي برابري او عبادت کې یو شرط لګول د خپل طرف نه دا موږ نشو کولی چې څو پورې موږ سره دلیل نه او عائشة رضی اللہ عنہ روایت سے مسلم کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانه رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دا اللہ ذکر ہر وقت کو و با وقت کی بیم دا اللہ ذکر کو کم وقت کی چی باو دسنا نو دا ذکر دا پارا او دس چی دے دا شرط نه دے هر وقت الا دا که سړی دغه ټیم کې ناسی او قرآن وی او قرآن مسکی نو قرآن بغیر او دس نه نشي مسکولی هغې دپاره لازم چې طهارت او اودس چاردام پکار دی ورسره دا مسله یاد ساتئ چې اگر که دا شرط نه دی د الله د ذکر دپاره طهارت خو بعضو ځایونو کې د اودس په حالات کې کېناسته په دې تاکید راغلی دی لکه اوس ګوره دا د سحر منځنه بعد دا ذکر شو د نور راختو پورې غوره دا دی چې انسان اودس کې ناسي ولې یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم وی الملائکة تصلي على احدکم ما دام فی مصلح کله چې تاسو کې یو سړی په هغه ځای کې ناسي که نه کوم ځای کې چې دی لمونځ کوي څو پورې چې دی هلته ناسي ملایک د ده دپاره دعاګانې غواړي ما لم يحدث چې څو پورې اودس نه مات شوی اللهم اغفر له اللهم ارحم ملائکو یا الله ده ته بخښنه وکړه یا الله دی وبخ په ده رحم وکړه دا د کوم وخته پورې چې څو پورې دا اودس برابري خو اوس که چېرته یو سړی ناست دی بغیر اودس نه صحیح د ذکر خو دی د الله کولی شي خو دلته ګوره که دی د قرآن تلاوت کوي مسه کولی نه شي که دی دوه رکعته لمونځ کوي هغه بې اودس نه کوي بل دا چې دغه فضیلت نه محرومه شو دا ملائک چې وله دعاګانې غواړي لوی فضیلت نه محرومه کي نو سړی خو قصدن عمدن اودس بل نه ماتې خو که چېرته اودس بغیر د اختیار نه د انسان مات شو دی په دې څه ګناهګار خو نه شو معذور دی نو لاړ دي چې اودس خپل تازه کړي او بیا دې راشي او دی چې لاړ اودس چردامي کو بیا راغی کېناستو انشاءالله دې سره به د اجر نه کمیږي اجر به ورته الله نه امید دی چې اجر به ورته پوره میلاویږي والله اعلم